د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ او د ژوند چارې به مو په ښه توګه پر مخ ځي. د نن ورځ مهمو پرمختیایي خبرونو ته مو پام راوړو. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د جاپاني ډاکټر ناکامورا په نوم څلورلارې د جوړېدو چارې په بشپړېدو دي. دا څلورلارې د جلال آباد ښار بهسودو پل ته نږدې موقعیت لري. ناکامورا چې اصلاً د جاپان و، ننګرهار ته یې ډېر خدمتونه کړي. نوموړي د کونړ له سیند څخه ډېرې اوبه رابېلې کړې وې چې په ډېرې دښتې ورباندې خړوبې شوې وې او د سیمو خلکو ته یې ښکلې او ښېرازه ساحه جوړه کړې وه. خو د تېر جمهوریت په جریان کې د ننګرهار ولایت مقام ته نږدې د مرموزو وسلوالو لخوا په مرموزه توګه ووژل شول. د هغه د قضیې عاملین تر اوسه پورې هم نه دي په ګوته شوي چې چا، ولې او د څه لپاره یې ووژل، ځکه د ښاغلي ناکامورا کوم سیاسي فعالیت نه درلودل. یوازې یې د کونړ سیند څخه داسې اوبه رابېلولې تر څو د سیمې خلک هغه دښتې چې اوبو پکې شتون نه درلود خړوبې کړي. د کانونو او پټرولیم وزارت په یو اونۍ کې د 1401 د شپږمې میاشتې د 9 نیټې څخه تر 1401 د شپږمې میاشتې تر 23مې نیټې پورې 428,490,113 افغانۍ عواید راټول کړي دي. وزارت خارجه خپل ولایتي نمایندګۍ د مرکز سره وصل کړي ترڅو هر څوک کولی شي خپل اسناد لکه نکاح خطونه، وثیقه د زوجیت، وثیقه د فوت، داخلي تحصیلي اسناد په ولایتي نمایندګیو کې تایید کړي ترڅو د ولس لپاره اسانتیا او زمینه برابره شي. په هیواد کې د بې اسنادو موټرو ثبت او محصول بهیر له نن څخه پیل شو او ټاکل شوی دغه بهیر به تر 6 میاشتو پورې دوام وکړي. د ګمرکونو لوی ریاست وایي د اقتصادي کمیسیون له لوري د بې اسنادو موټرونو ته د سند ورکولو طرحه تصویب شوې او سر له نن ورځې د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د پلي کېدو وړ ده چې تر 6 میاشتو پورې به دوام ولري. په کندهار کې له 12م ټولګي څخه فارغ او 300 نجونو او 500 هلکانو د نرسنګ، قابلګۍ، د غاښونو، لابراتوار او فارمسي په برخه کې د زده کړو په موخه د یو خصوصي روغتیايي انسټیټیوټ کې د کانکور ازموینه کې ګډون کړی و. د قصبې د الکترونیکي تذکرې ویش څانګې نږدې 14 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. د الکترونیکي تذکرو د قصبې د ویش څانګې د خپلو فعالیتونو د بیا ځلې پیل وروسته د الکترونیکي تذکرو څخه باندې 52,000 غوښتنلیکونو ته یې مراحل کړي او نږدې 51,000 چاپ شوي تذکرې پر غوښتونکو ویشلي دي. د ننګرهار کانال ریاست وایي چې سږکال په دې ولایت کې د خرما بڼ حاصلات 20% زیات شوي دي. یاد ریاست وایي چې د جلال آباد ښار اړوند د فارمیاډي خرما بڼ پر 40 جریبه ځمکه جوړ شوی چې شاوخوا 2,200 بوټي پکې کرل شوي دي. د پاسپورت ریاست کې 15 تنه کمیشنکاران ګیر شوي دي. د کمیشنکارانو چې د پاسپورت او پاکستان او ایران په ویزو کې کمیشنکاري کوله د امنیتي ځواکونو لخوا ګیر شوي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ هم د پاسپورت په ریاست کې کمیشنکاران نیول شوي وو. 15 کسان چې په 2 ډلې ویشل شوي ول، دوی د پاسپورت، پاکستان ویزا، ایران ویزا کمیشنکاري کوله. هر پاکستان ویزا یې په تر $1,600 تر $1,900 پورې دوی کمیشنکاري کوله. همداراز د پاسپورت کمیشنکاري کوله چې $1,200 تر $1,500 پورې دوی په هر پاسپورت پیسې له خلکو نه اخیستل چې پاسپورتش اجرا کوي. افراد بازداشت شده به عملکرد خویش اعتراف نموده و میگویند به رابطه کمیشنکاری ما گرفتار شدیم که از کرده خود پشیمان هستیم، در آینده نمیکنیم. مخکې موږ کمیشنکاري کوله چې اوس خپل کاردی نه پښیمان یو، نور نه کوو په آینده کې. از طرف مسئولین ریاست انتک گرفتار شدیم به خاطر ویزه ایران پاکستان پاسپورت و فعلا پشیمان هستم، خبر نبود.